دغه زمونږ هیوادوال په امن ساه واخلي او خوشحالي وکړي. دوی هم د خوشحالۍ حق لري، دوی هم د ژوند کولو حق لري. دوی هم باید موږ او تاسو سینې ته راجوخ کړو، مینه ورته ورکړو، ورته ووایو چې زه د مشر ورور یم، زه د کاکا یم، زه د هر څه یم، زما څنګ ته راځه، زه به دې کله کله لاس نیوی کوم. په دغه الفاظو زړونه وګټئ.